د اسرایل او حماس ترمنځ د څلورو ورځو د اوربند په دویمه ورځ نن نور کسان خوشي کیږي. د دواړو خوا خوشي شوي کسانو ته تود هرکلې ویل شوې. تیره ورځ د حماس د خوا د 14 اسرایلي یرغمل کسانو د خوشي کولو په بدل کې اسرایل د جیلونو نه 29 فلسطینیان خوشي کړي وو. نن اسرایل 42 او حماس 14 کسان خوشي کوي. مطلت علینا خوا مصغید دا زمونږ اخلاقی ذمہواری ده چې هر یو تن په حفاظت سره خپل کور ته ورسی. موږ د دې عمل په لومړۍ مرحله کې یو. موږ د ټولو تختول شوي کسانو د واپسۍ لپاره په منصوبه عمل کوو. راتلونکې ورځې به پیچلې وي تر څو چې مقصد نه وي ترلاسه شوی. تر هغې څه هم په یقین سره نشو ویلی. موږ لا تیار اوسېدل پکار دي. د امریکا صدر جو بایدن وایي په 9 اکتوبر په اسرائیل د حماس د برید راهسې د قطر، مصر او د اسرائیل د وزیر اعظم سره په رابطه کې دی او د ډیرو سفارتي هلو ځلو وروسته یې د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغمل او په جیلونو کې د ګیر کسانو د خوشي کولو لوزنامه ترلاسه کړې ده. بایدن د اوربند د غځېدو تمه هم څرګنده کړې ده. This deal also is structured to allow د 50 نه د زیاتو یرغمال کسانو د خوشي کولو لپاره دمه یا وقفه په ځای ساتلو لپاره یو طریقې کار وجود لري او دا زمونږ هدف دی. اسرائیل هم ویلي دی چې د حماس د خوا د لسو اسرائیلي یرغمل کسانو د خوشي کولو په بدل کې به اوربند د یوې ورځې لپاره غځولی شي. قطر هم ویلي کېدلی شي د نورو یرغمل شوو اسرائیلیانو د خوشي کولو لپاره یوه بله لوزنامه ترلاسه کړي. د اوربند وروسته غزا ته ځینې کورنۍ بیرته ورتلل شروع شوي دي. اسرائیل ویلي دغه کورنۍ د بیرته نه ورځي ځکه چې د اوربند وروسته به بیا د حماس خلاف عملیات پیلوي. همدا قسمه وینا حماس هم کړې ده او ویلي دي چې د اسرائیل خلاف به جګړې ته دوام ورکوي. په 9 اکتوبر په اسرائیل د حماس په برید کې د اسرائیل د چارواکو په وینا 1200 کسان وژل شوي او 240 یرغمل کړي شوي وو. د حماس د بریدونو په جواب کې اسرائیل په غزا کې عملیات پیل کړه. په غربي غاړه کې د سیو دی چلډرن مشر جیسن لی ویلي د اسرائیل په عملیاتو کې د 14,000 نه زیات فلسطینیان وژل شوي او د 13,000 نه زیات ژوبل شوي دي. په ځپلو شوو کې غټه شمېره د ماشومانو او ښځو ده. امریکا او یورپي هیوادونه وایي اسرائیل د خپل دفاع حق لري خو غواړي چې اسرائیل د خپلو عملیاتو په وخت د عامو خلکو د حفاظت خیال وساتي. دوی دا هم ویلي په سیمه کې د دوامداره امن لپاره د 2 ریاستونو حل د نور کلونه زیات اهم شوی دی. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.